ټولې نړۍ په شان پاکستان کې مزدورانو سره د یووالي دپاره 1 مۍ د چوټای په توګه لمانځلی شي. په دې ورځ ټولې نجي سرکاري ادارې او دفترې بند وي. پخوا به مزدورانو سره لکه د ځناورو سلوک کولی شو او د دوی نه به د 12 ګنټو نه واخله تر 13 ګنټو پورې ډیوټي اخیستی شوه. د امریکې په شګاګو ښار کې مزدورانو دا فیصله وکړه چې د مزدورانو د حقونو د تحفظ لپاره او د دوی نه دا 2 ګنټو ډیوټای اخیستو دپاره به هلې ځلې کولی شي. په دې سلسله کې د امریکې په دې ښار کې مظاهره وشوه. د بده مرغه د هغه وخت حکومت له طرفه دا مظاهره په یو بده پیښه کې بدله شوه. په دې کې د بم چاودنه وشوه چې پکې 2 پولیس والا او 4 لاروي مړه او د 100 نه زیات مظاهره کوونکي او مزدوران یوبل شو. د دې مظاهرو او هړتال زور ونیو. ګڼ ملکونو کې د مزدورانو ډیوټي 8 ګنټې کړی شوه او هر کال د شګاګو مزدورانو په یاد کې او دوی سره د یووالي په توګه 1 مۍ د سرکاري او نجي چوټای په توګه لمانځلی شي. د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې مزدور یعنی کسبګر د الله دوست دی. حضرت عبدالله بن عمر روایت دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مزدورانو مزدوري د د خولي اوچول نه وړاندې ورکوئ. که موږ د پاکستان د کال 2022 او کال 2023 په وفاقي بجټ نظر واچو نو په دې بجټ کې د مزدور دپاره د میاشتې تنخواه 32,000 روپۍ مقرر کړې شوې ده. ولې د بده مرغه موږ مزدور له څه بلکې د ډېر لوستي کس له صرف او صرف 15 یا 600 روپۍ دیاړې ورکوو. होटल के पास लोग तो मोर को टेबल है सब कुल जो जाए न जारो पुल दिहाड़ी 650 پګنی مې بجې راځو ماهام دغه 8 بجې ځو. بس زمونږ د کټې مې او بیا چې لړ شو کټ ته یې ورسېدو بس بیا م ارام نه بس چې وده شو بیا د ځان نه خبر هم نه چې لکه راسره شته یم نه دغه سورلی باندې ځو راځو هغه 1.5 روپۍ کوي 1.5 د یو سایډ 1.5 د بل سایډ نو بس دیاړی کې بیا 200 پاتې کېږي نه مهنګایانې هم ډېرې نو بس 200 پکې پاتې کېږي نه دغه 200 روپۍ راته پاتې شي. هغه ورځ مې یو ورځ لو وکړو چې کور ته رالم نو ساه مې بندېده. مسلمانه دې خبرو ته غوښتې حقیقت درته وایم. خو پوجا کباړ د ورځې راټولوي بدکه کباړ د نو یار ټوله ورځ کې 200 مې هلته وکړي. چې کار ډېر وشي کله 300 راکړي 200 راکړي. دلته بس دا لوښي وینځلو ټیبل مې نه شي کولی او 500 روپۍ دیاړي ده. ورځې څومره دیاړي ماښام کور ته وړې 200 د مزدورانو د مسلو او تنخواه هوارولو دپاره په هر ضلع کې لیبر ډپارټمنټ او نورې ګڼې ادارې جوړې کړې شوي دي ولې هغوی خپل فرایض په ښه طریقه نه ادا کوي.